الله په ذات مې دې قسمي دا علماء کرام ستاسو خیر خوا دي موږ ورسره خواري وکړو محنت وکړو او چې کله کور له لاړ شو نو والدین ورله په تحفه کې موبایل واخلي نو چې تا ورله موبایل واغېستو نو زهر ولا ولې نه ورکې چې بزیس د مړ شي چې دا خبرې ختم شي چې تا ورله موبایل ورکو که نه د دې مطلب دا دی چې دی به موبایل کې مصروفه شي دی خو بیا ګردان نشي کولی دی خو بیا مدرسې ته نه ځي که نه دی خو به ګیمونو کې مصروفه شي دی به ټک ټاکو کې مصروفه شي دی به بې حیایي کتلو کې مصروفه شي د ده به ژوند برباد شي د پښتنې معاشرې والدین نن د بچي په تربیت کې ډېر غفلت کې لګیا دي او دغه وجه ده چې نوجوانان نشو کې اخته زمونږ د منشیاتو په هسپتالونو کې بیانونه یې د 11 کالو ماشوم نن نشو کې اخته دی وجه سره تربیت من نه دی کړی موږ له د تربیت طریقه نه راځي چې موږ به تربیت څنګه کوو پلار او زوی ډوډۍ ته ناست وو که نه کچالان یې پخ کړي وو نو دا کچالو چې ومي که نه نو راټینګ به نه کوي نو دې زوی به یې پې ډوډۍ کېښوده نو هغه کچالو به منډه کړه دې پلیټ کې به هغه سر له لاړ نو د هغه سایډ نه به یې بیا ډوډۍ کېښوده نو دیزي ته راغی که نه نو دا پلار خو یې ډېر هوښیار و بس هغه کچالو یې داسې روغ راونیو خولې ته یې واچو که نه دې زوی پلار ته ویل وایي بابا ستړی ما کو وخوړو ته محنت خو په ما وکړو پګړۍ مې ور په سر کړه که نه ستا یو موبایل زما ټول محنت په سیم باندې لاو کړو ما ورله قرآن په لاس کې ورکړی تا ورته غټ سکرین ولګو که نه کوم خوا دې روان کړی دی زه خودنا محمد بن قاسم جوړول غواړم جس قید سے دهقان کو میسر نہ ہو روزی اس قید کے هر خوش گندم کو جلا دو نن بله ورځ په لار روان و بیان لا او یو ماشوم را منډې کړې یو تیږه راواغېستله زمونږ ګاډی پې وویشته نو دا ډریور ملګری هغه ته غوسه شو ما ورته ویل ته ته مه غوسه کېږه دا د ده غلطي نه ده د ده تربیت نه دی شوی که د ده تربیت شوی نو ده به په موږ باندې سلام اچولی وی ده به دا ګاډی په تیږه باندې نه ویشتو ښه دې ته تربیت وایي موږ یو مدرسې ته امتحان دپاره لاړو یو ماشوم هم راوچت کړو او ما ته د استاد وویل وایي مولانا صاحب دا ډېر ذهین دی نو ما وی بچیه زمونږ د پیغمبر څه نامه ده نو هغه ماشوم خاموش و استاد ورته غوسه شو وایي تا له د پیغمبر نامه نه درځي وقفه شوه او چې کله دا ماشوم بهر وته نو استاد ورته وی چې واپس رالی او د پیغمبر نامه دې وانغېسته سزا به درکومه تاله د پیغمبر نامه نه درځي زم حیران وم چې دومره ذهین دی او دله د پیغمبر نامه نه ورځي او چې کله واپس راغی که نه نو موږ بیا راوچت کړو ما ویل بچیه زمونږ د پیغمبر څه نامه ده نو هغه په ژړا شو او را شروع شو ما ته مولانا صاحب زمونږ د پیغمبر نامه ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وی بچیه مخکې دی ولې ونه وی مخکې دی ولې نه وی ما ته مولانا صاحب د وقفې نه مخکې زما اودس نه و زه بغیر اودسه د خپل پیغمبر نامه نه اخلمه اوس دې ته تربیت وایي ما ورته د دغې مور مقام نه دی ښودلی ووایه ما ورته د پلار مقام نه دی ښودلی ووایه ما ورته ښودلي که نه اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما د خپل
خپل معاشري مسر ټیم ختم دی چې تاسو ته زه د خپل معاشري هغه عکاسي د موجوده دور د دې قوم المیه تاسو ته مخې ته کېږدم چې موږ څومره خسارې او نقصان سره مخ یو پایا کچھ بھی نہیں لیکن کویا بہت کچھ من ډېر خساره کی که من نه الله خفه دی من نقصان کی که من نه الله خفه دی من نقصان کی که من نه محمد رسول الله خفه دی نه من نقصان کی دا نقصان نه دی چې د مسلمان د بچي واده دی او په هغې کې د ګانو بجانو مجلسونه جوړ دي دا نقصان نه کنا زه په لار روانم مولانا صاحب ترجمه کوله دوه کسان ورته ناست دي څومره تفسیرونه یې کتلي دي څومره خواري کړې ده څومره محنت یې کړی دي ته وفا نه وایې دا بې وفایي ده دا بې وفایي ده دوه کسان ورته ناست دي او بیا زه په لار روانم هلته څه خلک را جمع شوي د اتوار شپه واده و د ګالو بجانو پروګرام جوړ دی کرسو کې ځای نشته دی کټینو کې ځای نشته خلک ورته په ځمکه باندې ناست دي که نه که دا زمون کردار دی نو من ناکام یو که د وړې ماشومې عزت لوټ کوي او بیا یې مړه کوي او څوک تپوس کولو والا نشته دا زمون کردار دی دا زمون د ظلم انتها ده نو من ناکام یو او کنن پلار د پردي دکان مخې ته خنجل ناست دی پریشانه دی او زوی سره فکر نشته دی نو من ناکام یو کنن مور په سرو سترګو جاړي او خنجنه ده پریشانه ده نو من ناکام یو من ناکام یو کنن من ته د خپلې مدرسې د ضروریاتو پته نشته چې دې مدرسه کې دننه د طلبا څه کوي دوی څه خوري لکه د ګاونډي حق شته او که نه نو بیا داسې ګاونډي چې د خپل د لاندې د الله فرشتې خپلې وزرې خوري د ده به څومره مقام یا داسې ګاونډي چې د ده دپاره په هوا کې مارغان او په دې اوبو کې دننه کبان دعا د مغفرت غواړي نو د دې ګاونډي به څه مقام وي یا داسې ګاونډي چې د انبیا او وارث دی نو د ده به څومره مقام وي د ده به څومره مرتبه وي بیا داسې عالم داسې مولانا چې تا ته په منبر ناست دی د دې فتنو په دور کې ستا فکر دی ورسره ستا د بچي فکر دی ورسره بیا مې د مینې انتها وګوره ځان که خفه زما جړا وګوره زما په شانتې به دې څوک یادوي نن په تالاش شو دا دنیا وګوره زم نخه پې وکوي باقاعده کم بچی د مدرسې په ماحول کې دی او کم بچی د دنیا په ماحول کې دی غټ موبایل بد نظرۍ کې اخته دی غلطو مجلسونو کې ناست دی نخه پې وکوي باقاعده نخه پې وکوي زما د دې ځای د ناسته خبره یاد ساتئ مدرسې والا بچی به ستاسو تابعدار انشاءالله